هغه غذاګانې کوم چې د زړه، شکرې او د فشار د ناروغیو په کنټرول او مخنیوي کې رول لري. که چیرته تاسې لاندې غذاګانې استعمالوئ، نو د ستاسې د وینې د ګلوکوز او د غوړو اندازه به نورمال، د شکرې ناروغي به مو کنټرول او هغه زیانونه کوم چې د شکرې ناروغۍ د زیاتوالي له کبله منځته راځي، له دې زیان څخه به بچ یاست. اول د ماښیانو خوراک. که چیرته مو د شکرې ناروغي زیاته شي، نو د دې ناروغۍ په زیاتوالي سره د زړه ناروغۍ او د سټروک ناروغۍ د رامنځته کېدو خطر زیاتیږي. نو په ماښیانو کې د اومیګا 3 په نوم پټي اسید موجود دی، چې دا مواد په تاسې کې د زړه او د سټروک د ناروغۍ د رامنځته کېدو مخنیوی کوي. که چیرته تاسو ماهیانو ته لاسرسی نه لرئ، نو په بازار کې د اومیګا 3 په نوم یا د ماهیانو د غوړو په نوم غوړي موجود دي. نو تاسو کولی شئ د ماهیانو په ځای د دې غوړو څخه استفاده وکړئ. دویم، شنې پاڼې لرونکې سبزي. شنې پاڼې لرونکې سبزي په خپل ترکیب کې په زیاته اندازه ویټامینونه او منرالونه لري. نو شنې پاڼې لرونکې سبزي د انټي اکسیډانټ موادو په لرلو سره هغه بدلونونه چې په سترګه کې د شکرې د ناروغۍ د لوړوالي له کبله منځته راځي، د دې ناروغیو د رامنځته کېدو مخنیوی کوي. دریم، کورکمان. د کورکمان استعمال په وینه کې د ګلوکوز اندازه راټیټوي او هغه مقاومت چې د انسولین هورمون د افراز په مقابل کې رامنځته شوی وي، دا مقاومت له منځه وړي او د شکرې ناروغي مو کنټرولوي. او همدارنګه د کورکمان استعمال د وینې غوړ راکموي او د فشار د ناروغۍ څخه مو ساتي. څلورم، هګۍ. د هګۍ روزانه استعمال مو د زړه د ناروغیو څخه ساتي، ځکه هګۍ د التهاب ضد اغېز لري او په وینه کې د HDL اندازه راکموي. پنځم، زړې. زړې د شکرې د ناروغ لپاره مهمه غذا ده، ځکه په دې کې په زیاته اندازه فایبر موجود دی. فایبر په وینه کې د ګلوکوز اندازه راکموي او همدارنګه د وزن په کموالي او د فشار د ناروغۍ په کنټرول کې رول لري. شپږم، غوز، بادام او پلي. دا میوې په زیاته اندازه مغذي مواد لري، نو د زیاتو مغذي موادو په لرلو سره د التهاب د رامنځته کېدو مخنیوی کوي او همدارنګه په وینه کې د ګلوکوز اندازه راکموي، د وزن د کموالي او د زړه د ناروغیو د رامنځته کېدو مخنیوی کوي. اووم، شین رنګه ګلپي. شین رنګه ګلپي په خپل ترکیب کې په زیاته اندازه مغذي مواد لري، چې د دې جملې څخه ډېر مهم مغذي مواد ویټامین سي او مګنیزیم دي. نو هغه اکسیډانټ مواد کوم چې په بدن کې د میټابولیزم په جریان کې تولید شوي وي، نو دا اکسیډانټ مواد په بدن کې په زیاته اندازه زیانونه رامنځته کوي. شین رنګه ګلپي د اکسیډانټ موادو ضد اغېز لري او دا اکسیډانټ مواد له منځه وړي او همدارنګه شین رنګه ګلپي مو د سترګو د ناروغیو څخه هم ساتي. اتم، د زیتونو غوړي. که غواړئ د زړه د ناروغیو څخه بچ شئ، نو د زیتونو د غوړو څخه استفاده وکړئ، ځکه چې دا په خپل ترکیب کې مونو انسچوریټډ فټي اسید لري. نو د زیتونو غوړي د مونو انسچوریټډ فټي اسید په لرلو سره په وینه کې د ټرایګلیسرایډ او د HDL اندازه راکموي. نو د دې اندازې په کمولو سره مو د زړه د ناروغیو څخه بچ کوي. نهم، مڼه. مڼه یو د مهمو مغذي میوو د جملې څخه ده چې په خپل ترکیب کې په زیاته اندازه ویټامین A، انټي اکسیډانټ او فایبر لري. نو مڼه مو د زړه، فشار، شکرې
او د سترګو د ناروغیو د رامنځته کېدو څخه مو ژغوري. 10 اوږه. که چیرې تاسې د شکرې ناروغي لرئ نو د اوږې استعمال مو په وینه کې د ګلوکوز او LDL اندازه راکموي او همدارنګه اوږه د التهاب د رامنځته کېدو مخنیوی کوي. که چیرې تاسې د فشار په ناروغۍ کې اوږه وخورئ نو د ټاکلې درجې څخه ستاسې 10 درجې فشار راکموي. د مهربانۍ له مخې زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. که چیرته مو د کومې ناروغۍ په باره کې او یا د کومې ناروغۍ د مخنیوي په باره کې معلومات پکار وي نو موږ ته کامنټ پرېږدئ تر څو په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته معلومات درکړو.